أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. باب الحیض، باب ثابت دی په بیان کې د حیض. حیض چې دی یو ناجوړی ده چې هغه زنانې ته چې دا لویښت ته رسېدلی وي اولاد په نس نه لري، دغه زنانې ته په میاشت کې یو پلا دغه حیض ور پیدا کیږي چې دې ته موږ په پښتو کې جامع وایو یا میاشتانه ناجوړي وایو. نو دغه ناجوړي چې زنانې ته پیدا سي بیا دا روژې نه نیسي، دا لمنځونه نه کوي، دا د میړه سره بیا نږدېکت نه کوي، جمعه نه کوي. ګوره دغه میړه ورسره پرېوتلی سي په ځای کې، خو یوازې جمعه او نږدېکت ورسره کول وتې کول دا کار دا نشي کولی، د دې کار څخه به دا لري. او د قرآن مجید تلاوت نسی کولی، قرآن مجید نسی ویلی. او کم اندازه چې د دې حیض 3 شپې ده، زیات اندازه 2 شپې ده. که چیرې در 3 شپې کمه وه د دې ناجوړي دې ته حیض نه ویل کېږي، دا مرض دی. او که چیرې در 2 شپې زیاته سوه دا زیاته اندازه مرض دی، دې ته حیض نه ویل کېږي. په زیاته اندازه کې هم دا قرآن ویلی سي، هم لمونځ کولی سي، هم تلاوت کولی سي، هم د میړه سره نږدېکت کولی سي. او که چیرې دا 3 شپو څخه کم اندازه ناجوړي و په دا کې هر څه کولی سي. او که چیرې 2 شپې وله یا در 2 شپې کمه و 8 شپې 6 شپې دا هره ښځه خپل عادت لري، دونه ول دې ته بیا حیض ویل کېږي. اقل و کم مده الحیض د حیض 3 ایام 3 ورځې ده، ولیالها او 3 شپې ده. کم اندازه د حیض چې د 3 شپې 3 ورځې ده. فما هغه نقص چې کم سي من ذلک در دې فلیس بحیض، دې ته حیض نه ویل کېږي. یعنی که در 3 شپې دا ناجوړي کمه و دا حیض نه ده. وهو دا چې د استحاضة دا مرض دی. و اکثره زیات اندازه د حیض چې د 10 ایام 10 ورځې ده، ولیالها او 10 شپې ده. زیات اندازه بیا 10 ورځې 10 شپې ده. وما هغه زاده چې زیات سي علی ذلک پر دې باندې فهو دا چې د استحاضة مرض دی. که چیرې در د 10 شپې ناجوړي ور واوښت هغه زیات اندازه چې ده دا مرض دی، دې ته بیا حیض نه ویل کېږي. وما هغه تراه چې ویني المرأة ښځه من الحمرة د سروالي سه، والصفرة د ژړوالي سه، والقدرة د خړوالي سه. دغه حیض ناجوړي چې دا ویني که سرې ویني را روانې وي، که ژړې اوبه را روانې وي، که خړې اوبه را روانې وي، فی مدت په وخت کې الحیض د حیض فهو دا چې د حیض دی. دا ژړوالی، سروالی، خړوالی په دا هر رنګ کې چې حیض را روان وي، دا وینې را روانې وي، دا حیض بلل کېږي. حتی در داسې وخته پورې ترا چې ویني البیاض و سپینوالی، در څو پورې چې زنانه سپینې اوبه ویني، سپینې اوبه چې ښکاره سولې بس حیض یې ختم سو. هر زنانه په دا پوهېږي چې زما ناجوړي ختمه سوه، دې ته معلومیږي هلته چې د دې ناجوړي وي وینه وي، هغه وینه چې ختمه سي په هغه پسې بیا تک سپینې اوبه راځي. دا سپینې اوبه چې راغلې بس د دې صفایي وسوه، د دې ناجوړي ختمه سوه خالصا خاص. والحیض حیض چې دی یسقط ساقطی عن الحائز د حایزې ښځې سه الصلاة المنځ نه کوي، المنځ ساقط دی، پر دې باندې المنځ نسته. ويحرم حرامیږي علیها پر دا ښځه باندې الصوم روژه، روژه بیا پر دې باندې حرامه ده. وتقضي قضا به راوي صومه د روژې، ولا تقضي قضا به نه راوړي صلات د لمانځه. ګوره لمونځ راګرځول د دې څه نه غواړي، یوازې روژې چې څو روژې دې خوړل دي، 5 یې خوړل دي، 6 یې خوړل دي، 8 یې خوړل دي، چې څو شپې دا نه جوړې وله هغه روژه به بیرته راوګرځي، خو لمونځ راګرځېدل بیا نه غواړي. ولا تدخلوا نه به داخلېږي دغه حایضه ښځه المسجد و مسجد ته، ولا تطوب نه به طواف کوي بالبیت پر کعبه شریفه. که چیرې حج یا عمرې له تللې وه دې ته دا ناجوړي پیدا سوه، دا به پر کعبه شریفه باندې طواف نه کوي. ولا یأتیها نه به راځي دې ته زوجها خاوند به دې ته نږدېکت دپاره نه راځي چې د دې سره نږدېکت وکړي، جمعه وکړي. اوس دغه ورسره کښېنستل پرېوتل دا کولی سي، خو در نامه لاندې بیا دی کار نشي کولی، یعنې نږدېکت نشي ورسره کولی. ولا یجوز روا نه دی لحائز حایزې ښځې لره، ولا نه دی روا لجنوب دپاره د جنوب قراءة القرآن قراءت د قرآن. حایزه ښځه نشي کولی چې قرآن مجید ووایي، او جنوب سړی نشي کولی چې قرآن مجید ووایي، دا د دې دپاره حرام دی. ولا يجوز روانه دي لمحدث د پاره د بیا اوداسه مسل القرآن راخستل د قرآن مسکول د قرآن د بیا اوداسه د پاره جایز نه دی. ګوره یو ویل د بیا اوداسه د پاره جایز دی. اوس یو سړی حافظ دی په یاد قرآن مجید زده دی، اوداس نه لري قرآن مجید ویلی په یاد، او جنوب و حیزه ښځه دا قرآن مجید په یاد نشي ویلی، نه په یاد ویلی سي، نه راخستلی سي، نه لاس ور وړلی سي، دا ټول د دې دپاره حرام دی. الا خو بیا روا دي ان دا یاخذ چې واخی بخلاف په پوش کې، که چیرې قرآن مجید په پوش کې پیچلی و، په ټکرو دسمال کې پیچلی و، بیا راخستلی سي پروا نه کوي.
و اذا هغه وخت انقطع قطع سوی دم ویني الحائز د حائزه شجه لاقل کم من 10 ایام در لاس ورځې لاس ورځې نه دی پر سوی در لاس ورځې کم د دې ناجوړي ختم سو لم يجوز نه دی روا وجهها وتی د دې ته وتی نه دی روا حتی در داسې وخت پورې تخت چې غسل کوي او یمزي یا تیریږي علیها پر دې باندې وخت الصلات یو وخت المانزه یا به پر دې باندې دونه وخت تیریږي چې دال منځ کوي او یا به پر دې دونه وخت تیریږي چې دا غسل کوي وقت الصلاة یو وقت المانزه کاملتن پرا وقت المانزه و ان انقطع کچیر قطس و دم هاوینی ل10 ایام لس ورځ پرس ولې د دې ناجوړي ختم سو جاز روا دی وته وته د دې ګوره کچیر در لس ورځ کم د دې ناجوړي ختم سو دا شزه په دا پویږي چې زما ناجوړي ختم سو ولی مخکې ناجوړي یو رقم وینه را روانه و خړې را روانه وي جړې را روانه وي سری را روانه وي چې دلته صفایي راسي د دې ناجوړي ختم سي بیا سپینې او بشکاره سي هغه د دې صفایي راسي نو چې د دې صفایي رااله دا پاک سوله یو وخت د المانزه یعنی د وخت د ماپښین دی ماپښین وخت داخل شو در مازګر پورې دا یو وخت المانزه دی یا مازګر وخت داخل شو در ماښام پورې دا یو وخت المانزه دی یا به دا دونه وخت انتظار کوي یا به دا غسل کوي دونه وخت پر دې باندې تیریږي بیا نو د دې وتی جایز دی چې دا وتی وکي د خاوند سره وتی نږدېکت و جماعت ویل کیږي وین قطع کچیر قطس و دم هاوینی د دې ل10 ایام لسو رجلره جاز روا دی وتی ها وتی د دې چې لس ورځې پراسوي بس وینه ودا ختم سونه جوړي ختم سو جاز روا دی وتی ها وتی د دې قبل الغسل د مخدر غسل چې غسل هم راغلی نه دی د غسل کړي نه دی بس د دې نږدېکت د میړه سره جمعه کول دا جایز دی والطهر پاکي اذا تخلل بین الدمین هغه پاکي چې په مابین کې د دوه وینو ګډه وډس په مدت الحیض په وخت کې د حیض ګوره یو شزه د حیض شپې دی د حیض شپې چې رااله بالا د دې ناجوړي په ولاړه په میاشت سو په کلوس اوس نو دې ته دا نه معلومیږي چې زما د حیض شپې کم دي زما د ناجوړي شپې کم دي یو هغه ناجوړي د چې دې ته دغه مرض ور پیدا شوی دی یو د حیض شپې دی چې د دې میاشتانه ناجوړي ده په میاشتانه ناجوړي کې خدا نه منځ کوي نه روزان نشي نه میړه ته نږدې کیږي او هغه نور ناجوړي چې د خوم منځ کوي هم روزان نشي هم میړه ته نږدې کیږي هم د قران تلاوت کولای شي اوس د دې څخه ګډه واډه سوچ زه به چم کوم فهو دا چې د قدم جاری لکه ویني جاری واقل کم مده چې د طهر د پاکي 15 یوما 15 شپې ده ولا غایه و غایه نسته لاکثره زیات اندازې لره ګوره کم اندازه د پاکي چې ده هغه 15 شپې ده یو زنانه به 15 شپې پاکي د 15 شپو بعد به د تناجوړي پیدا کیږي دا یې کم اندازه ده او زیات اندازه یو شزه په دا ناجوړي کې ګسه د حیض 15 میاشتې نور لراځي کال نور لراځي دا سم کېدل چې پاکي دونه وخت کېدل شي نو د دې لپاره دا پکار دی چې د دې د حیض څو شپې دي د میاشت هغه شپې قدر بدل منځ و روزه دواړه نه کوي نږدېکت به د خاوند سره نه کوي د قران تلاوت به نه کوي چې هغه شپې ختم شي بیا به 15 شپې خدای مرز د دې سره ورسره دي 15 شپې به بیا دا هم منځ کوي هم به روزه نشي هم به میړه ته نږدې کیږي او هم به د قران تلاوت کوي د 15 شپو بعد به بیا د خپل نه جوړي اندازه بیا د منځ ودا نه کوي دغه رقم چې د دې څخه ګډ وټ خپل وخت پر دا رقم ترتیب باندې به د خپل وخت حسابوي ولا غایه نسته پای نسته لاکثره زیات اندازې لره د دغه پاکي چې پاکي زیات اندازه به څونه یو میاش به پاکي راځي که په 15 میاش راځي اوس د زنان نسته چې 15 میاش یو کالم دی لره حیض نه راځي بس دا پاکه ګرځي دا کېدل شي دا رقم او د زنان نسته چې په هر میاش کې ورل راځي خو کم اندازه د پاکي چې د 15 شپې د زیات اندازه نسته و دم وین استحاضه د مرض او هو دا چې ما هغه د تراهو چې ویني المرأه شذ اقل کم من 3 ایام در 3 ورځې او اکثر و زیات من 10 ایام در 10 ورځې در 3 ورځې کم چې ویني دا استحاضه دا مرض دی او که در لش په بالا ولې دی هغه ورځ چې دی هغه مرض دی نو د دې لپاره څه حکم دی کله د دې نامرض ولو ګرد مردا په دا مرض اخته و دا به څه چم کوي منځ به څنګه روزه به څنګه او داس به څنګه د دې ترتیب به سره کمی فحکمه حکم د دې چې دی حکم الرعافي لکه حکم د پز د وینې دوه والا د یو سړي پز وینيږي ګرد مری پز وینيږي لا يمنع نمن کی صلات المنز ولا صوم الرجا ولا وتی نوتی ګور المنز به هم کوي روزه به هم نشي او د خاون سره به نږدې کتم کوي واذا هغه وخت زاده که زیات سوی ادم ویني على 10 پر لس ورځې باندې وللمرأه شذ عادت عادت و معروفه معلوم بعض شذ خپل معلوم عادت لري په هر میاش کې د دې شپې معلوم دي چې مطلب 15 شپې دي 14 شپې دي 8 شپې دي د دې عمر معلوم دی وخت معلوم دی عادت لري خپل کچیر د دې نه جوړي در لش شپې واوشتل بس د دې حیث چې دی هغه اندازه دي چې د دې مخ کې میاش کې د دې څو حیز او 8 شپې او 15 شپې بس د دې حیز په هغه شپو کې شمارل کیږي نور کله منځونه قضا کړی و د
لمونځونه به راګرځي، که روژې خوړلې ویلې دا روژې به راګرځي. دا ټول بیا د دې سره راګرځېدل غواړي. هغه شپو څه ماسې وه چې مازې د دې عادت دی. د دې عادت څو شپې دی، هغه شپې به جمعه باسي. ردت ردیږي الی ایامي و ورځو ته عادت د عادت ها د دې خپل د عادت شپو ته دا ردیږي، هغه د دې عادت معلوم دی. وما هغه ذات چې زیات سي علی ذلک پر دې باندې فهو دا چې د استحاضة المرض دی. که چیرې در دغه عادت در شپو زیات سو هغه مرض دی. وین ابتدات که شروع وکه دغه حیض مع البلوغ سره د لویوالي مستحاضة المرض، یو ښځه لوسوله چې د دې حیض شروع سولو د دغه سره سدستي ناجوړي ورسره شروع سوله، مرض ور پیدا سولو، نو بیا به دا څه کوي؟ فحیضها حیض د دې چې د 10 ایام لس ورځې دي. اول پلا د دې حیض شروع سولو دې ته دستي مرض په ګډ سولو اوس اندازه نه ورکوي، بالا په میاشت ناجوړي شروع سوه، نو د دې حیض چې دی لس ورځې دی، لس ورځې به دا حیض جن وباسي، بیا 15 ورځې پاکې ده، بیا لس ورځې حیض دی، بیا 15 ورځې پاکې ده. دا د هغه ښځې دپاره چې د دې عادت معلوم نه وي. که عادت معلوم هغه د عادت ورځې جن وځي، که عادت نه و معلوم هغه به لس ورځې جن باسي. 10 ایام لس ورځې من کل شهر د هر میاشت، والباقي ټوله چې د استحاضة هغه مرض دی. والمستحاضة مرضمنه ومن هغه څوک به چې په د سره سلسل بولي وي، یو سړی وي بول یې تویږي، بول یې نه ټینګېږي، او الرعافي دائمي یا پزه وینېږي همیشه، د یو چا بیا پزه همیشه وینېږي. و استلاق البطن یا در نس یو سړی ایله وي، یو سړي نس ایله وي نه ټینګېږي، عملونه همیشه کېږي، که د غیر روان ویم جن تویږي، که ناس ویم جن تویږي، دغه ناجوړي لري. او انفلات الریح د یو سړي بادونه جاري وي، دا باد نشي ټینګولی، بادونه جن ایله کېږي د دغه چا دپاره. او الجرح یا ټفي الذي هغه لا يرقاء چې نه جوړېږي. ګوره دا ګرد کسان، دغه مرضمنه ښځه، دغه بولې چې جاري دي، دا پزه چې وینېږي، دغه عملونه چې کېږي، در نس چې ایله دی، او دا بادونه چې جاري دي، دغه بدن چې ټپي دی چې نه جوړېږي، د دې ګردو دپاره یتوضؤون او دس په تازه کوي دی لوقت دپاره د وخت کل صلات د هر لمانځه، چې هر وخت داخل سو، چې د ماپښین وخت داخل سو، د ماپښین دپاره به اودس تازه کړي، بیا دی تر مازدیګره پورې لمونځونه په کولی شي په دغه اودسه. که د مازدیګر وخت داخل سو، د ده اودس خپله مات سولو، بس بیا به بل اودس تازه کړي، د مازدیګره څخه تر ماښامه پورې به دی بیا څه په کوي؟ لمونځونه په کوي، عبادت به په کوي. دغه رقم د دغه معذورو خلکو اودس هر لمانځه ته یعنې هر وخت به دی اودس تازه کوي. او که چیرې دا اودس تازه کوي، دی په کس ته ولاړې بول یې وکړي، دلته یې بولې تویېدلې، په دې اودس د ده دا نه ماتېږي په دا وخت کې، دا خپله چې تویېږي. که دی ولاړې بول یې وکړې، په هغه بول اودس ماتېږي، یا دی باد یې په خپله پرې کوي، په دې باندې اودس ماتېږي، یا په خپله ولاړې چکر له اودس ماتله، په دې اودس ماتېږي. خو که چیرې هغه بې اختیاره ده دسه کړلې، په دې باندې چې دا اودس تازه کړی دی، په دا وخت کې د دا اودس نه ماتېږي، تر څو پورې چې وخت نه یې وتلی. که وخت ووتی، بس د دا اودس خپله مات سولو. یصلون المنځ به کوي بذلک الوضوء په دې اوداسه سره فی وخت په وخت کې ما شاء چې خوښه شي، من الفرائض د فرض سره و نوافل د نفل سره. که دی په دغه اوداسه باندې نفل کوي، که فرض کوي پروا نه کوي. فإن خرج که ووتی الوقت وخت بطل باطل دی وضوءهم اودسونه د دي. که چیرې وخت ووتی د دغه خلکو اودس په خپله ماتېږي، بس اودس یې ختم سو. وکانه دی علیهم پر دې باندې استیناف راګرځېدل الوضوء د اوداسه، بېرته به دی اودس راګرځي لصلات الاخرى د بل مانځه دپاره. دا خبره خلاص. النفاس نفاس چې دی هو دا د موینې دی الخارج چې راوځي عقیب ورسته الولادت د ولادت، چې د یو ښځې کښنی پیدا شي، موږ ته په پښتو کې څلوېښتي ورته وایو، دغه ته نفاس ویل کېږي په عربي کې. نو دغه نفاس چې دی دا یو وینه ده چې اولاد د یو زنانې پیدا شي، بیا د اولاد د پیدا کېدو څخه وروسته وینه را شروع شي د دا زنانې څخه، لکه د حیض ناجوړي دا د رقم ناجوړي ده. و دم وینې الذي هغه تراهو چې وینې الحامله حامله ښځه، برال به ښځه یالداره ښځه چې ویني دا ناجوړي ور پیدا شي. و ما هغه تراهو چې ویني المرأة ښځه فی حال ولادتها په حال کې د کښنې د پیدا کېدو د دی قبل خروج د مخه در راوتلو الولد در اولاد نه دی پیدا سوی، د دې وینه ښکاره سوله استحاضة دغه مرض دی. ګوره چې دا یې ویني عیالداره ښځې ته ناجوړي پیدا سو، په نس اولاد لري، دې ته ناجوړي پیدا سوله، دا حیض نه بلل کېږي، دا نفاس نه بلل کېږي. یا د یو ښځې زنانې اولاد نه دی پیدا سوی، د مخه ناجوړي ور پیدا سوه، دا نفاس نه بلل کېږي، دا ناجوړي ده. دا لمونځ هم کولی شي، دا روژه هم نیولی شي، دا تلاوت د قرآن هم کولی شي، هر څه کولی شي، خو دا ناجوړي ده، دا ته نفاس یا حیض نه ویل کېږي. واقل کمه موده چې د نفاس د نفاس لا حد اندازه نسته له دې لره، کم اندازه د څلوېښتۍ چې ده دا نه ده معلومه، چې یو زنانه پر 10 شپې باندې صفا کېږي که پر 15 شپې صفا کېږي.
واکثره زیات اندازه چې ده 40 یوما 40 شپې ده. ګوره دا زموږ ښځې زنانې اکثره دا رقم دي چې دا به خامخا 40 شپې پوره کوي، نو بیا د دې 40 پوره کېږي. د ښځې 40 کېدای شي پر 10 شپې پاکه شي، ده پر 15 پاکه شي، پر 20 پاکه شي، پر 10 پاکه شي. دا ښځه چې ده د دې ناجوړي ختمه شي، بیا دې له پاکي راشي، سپینې اوبه ښکاره شي. چې سپینې اوبه ښکاره شوې بیا دا غسل کولی شي، دا بیا لمونځ روژه او دا ګرده پر دې باندې بیا سته بیا به کوي. او که چیرې دا نه ولو بیا د دې څه دا لمونځ چې دی د دې څه ساقط دی، پر دې لمونځ نشته او روژه پر دې باندې حرامه ده، روژه به هم نه نشي. بیا لمونځونه خو د دې څه ختم دي، هغه الله وربخښلي دي او روژې به بیرته بیا راګرځي. نو 40 کې د زنانې ډېر خیال کوي او د خپل مانځه، د خپل زندګۍ، د خپل عبادت، د خدای د حکم خیال دي کې ساتي. دی نه چې خامخا به دا 40 شپې پوره کوي، د 40 شپو و دې خواته د دې 40 نه پوره کېږي. 40 چې ده د یو زنانې چې ناجوړي ختمه سوه، پاکي راله، بس د دې 40 ختمه سوه، د دې نفاس ختم سو. وزائدو زیات چې دی پر دا 40 شپې باندې استحاضة مرض دی. که در 40 شپې ناجوړي واوښتل نور هم اخواتول، بس دا مرض دی. کم اندازه د 40 چې ده دا نه ده معلومه، او زیات اندازه د 40 چې ده هغه 40 ورځې ده. در 40 ورځې وها خواته د 40 یا د نفاس ناجوړي نه اوړي. که واوښتله دا مرض بلل کېږي. دا به لمونځ هم کوي، روژه به هم نشي، قرآن تلاوت به هم کوي، د خاوند سره نژدېکت به هم کوي، دا ټوله بیا کولی شي. واذا هغه وتجاوز کتیری وکي ادم وین 40 پر 40 شپې باندې، وقت په تحقیق سره کانت و هذه المرأة دا شزه ولدت پیدا سوی قبل ذلك د مخدر دی، ولها دی لر عادت عادت و معروفه معلوم فی النفاس فالنفاس کې ردت ردیږي الى ایام و ورځو ته عادت د عادت دی. دا مسله چې د هم د حیض د مسلې پر کم ده چې د دې ناجوړي کدر 40 شپې واوښتل، د دې د پاره هغه عادت دی چې مخکې د دې عادت سو ول شل شپې او کمیاشت ولو، بس هغه عادت ته راځي. دا نور ګرد د مرض دی، د دې لمنځونه روژې دا ټول پر دې باندې ستا بیرته بیا راګرځي. ولها دی لر عادت و معروفه معلوم فی النفاس فنفاس کې ردت ردیږي الی ایام و ورځو ته عادت د عادت هاده دی. و ان لم تکن کچیر نو علها دی لر عادت فنفاسها نفاس د دې چې دی 40 یوما 40 شپې دی. د یو زنانې اوله پلا کښنی دی چې اول کښنی پیدا سو، د دې ناجوړي ولاړه در 40 شپې واوښته، بس د دې 40 چې د 40 ورځې ده هغه زیات شپې چې دی هغه مرض دی. ګوره اوله پلا ناجوړي ده، که د یو ښځې ناجوړي و نفاس مخکې معلوم و چې پر څو باندې ختمېدی، که در 40 شپې ناجوړي واوښتل بیا د دې دپاره خپل عادت معلوم دی، هغه عادت ته بیا دا ردیږي، پر هغه حساب باندې به بیا دا حساب کوي. ومن هغه څوک ولدت که پیدا سو ولدین 2 اولاده فی بطن واحد په یو نس کې، فنفاسها نفاس د دې چې دی ما هغه خرج چې وزي من الدم د وینو څخه عقیبه ورسته الولد در اولاد الاولى اول، هغه وای د اول اولاد چې د دې پیدا سولو، بس دغه اول اولاد څخه د دې ناجوړي شروع سوله، دغه نفاس شروع سو، دغه د دې نفاس دی. وینه 2 اولاد په نس کې دی، یو پیدا سو، دغه اول اولاد څخه د دې ناجوړي شروع سو، بس دغه نفاس شروع سو. فنفاسها نفاس د دې چې دی ما هغه خرج چې وزي من الدم د وینو څخه عقیبه ورسته الولد د اولاد الاولى اول عند ابي حنیفه پنځ د امام صاحب او ابي صاحب رحمت الله پنځ د امام صاحب امام صاحب امام صاحب پنځ باندې دغه رقم مسله ده، یعنی چې اول اولاد پیدا سو، بس د دې ټیمه سره د دې ناجوړي شروع سو. اوس دا سم کېدلی شي چې د یو ښځې 2 اولاد په نس کې وي، یو اولاد نن پیدا سي، یو اولاد یې 40مه ورځ پیدا سي، نو بیا به د دې ناجوړي خو یوه 40 داس و 2 40 به بیا بل پسې لګي، دا رقم هم کېدای شي. وقال محمد رحمت الله امام محمد صاحب وای، و زفر رحمت الله امام زفر صاحب، امام محمد صاحب و امام زفر صاحب وای من ولد الثاني د 2 اولاد سبب 40 شروع کی، اول نن پیدا سو، 2 چې په کوم ورځ پیدا سو دا غټه مسبب دی 40 شروع کی. وتقضي تيريجي العدة عدة بالولد په اولاد سره الاخير اخر في قولهم جميعا د ټول په قول سره. امام محمد صاحب وای عده چې تیرې په اول اولاد نه تیرې، یو زنانه ده دا هغه په عده کې د خاوند یې مړ دی، وس دا په عده کې ده د دې چې اول اولاد پیدا شو په دې باندې د دې عده نه تیرې، یعنی دا بل میړه نس کولای در څو پورې چې د دې 2 اولاد نه پیدا شوی، نو دلته هم 40 د 2 اولاد سره شروع کا، خو اصل قول دادی چې د اول اولاد سره شروع کیږي. صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.